پر ترهګریز بریدونو نظر ساتونکي ادارې ساوث ایشیا ټوریزم پورټل د شمیرو تر مخه په بلوچستان کې روان کال یعنی د دسمبر تر 5مه شاوخوا 225 حملې سوي دي. په کم کې سي 280 امنیتي ځواکونو سره شاوخوا ټول تر 900 زیات نفر وژل سوي دي. په بلوچستان کې له تېرو 2 کالو راهیسې د بلوڅ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو حملې ولې زیاتې شوي دي؟ په بلوچستان کې دا وخت څو وسلوالې ډلې فعال دي او څنګه جوړې شوي دي؟ د نن په کیسه کې درته بیانوو. په کال 2020 کې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو سره سم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم امنیتي حالات زیات تغییر خوړلی دی. په خیبر پښتونخوا کې که چیرې د ټي ټي پي په رقم مذهبي وسلوالې ډلې فعال دي، خو په بلوچستان کې بیا بلوڅ بېلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې فعال دي. په بلوچستان کې د بلوڅ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو شمېر له 6 څخه تر 8 هم زیات دی، خو 2 پکې بیا زیاتې فعال دي. یو BLA یعنی بلوچ لیبریشن آرمي او دویمه بیا BLF یا بلوچ لیبریشن فرنٹ. دا وخت د پاکستان د حکومت لپاره د BLA ځانګړی ځواک مجید بریګیډیر د زیات سر درد ګرځېدلی. مجید بریګیډیر د خودکش حملو سره ځانګړي فدایي عملیات هم کوي. دا ځواک جوړ څنګه سو؟ د دې تر مخه د BLA پر تاریخ باندې یو څه رڼا اچوو. BLA که څه هم په کال 1980 عیسوي کې جوړه سوې، خو تر کال 2004 پورې د دې ډلې کم غټ عملیات مخته نه راغلي. په کال 2006 کې د دې ډلې مشري د بلوچ سیاسي مشر خیربخش مري زوی بالاش مري کوله، او په کال 2009 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پروت ډیورنډ کرښې ته نږدې بالاش مري په یو عملیاتو کې ووژل سو. له دې پس د دې ډلې مشري د اسلم عرف اچو په نامه کس مخته وړله. د اسلم اچو په کمانډري کې دا ډله خورا زوروره سوه او پر پاکستانی فوجیانو سره پر چینایي وګړو یې هم بریدونه تیز کړل. په کال 2013 کې د افغانستان د کندهار په عینو مینه کې د یوې خودکش حملې په ترڅ کې اسلم اچو ووژل سو. له دې پس د دې ډلې مشري بیا د بشیر زیب په نامه کس پر غاړه اخیستی او لا هم د بشیر زیب مخ پر وړاندې بیایي. د BLA یا د بلوچ لیبریشن آرمي د ځانګړي ځواک مجید بریګیډیر تاریخ هم خورا په زړه پورې دی. په کال 1994 کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په کوټه کې یوه جلسه کوله چې ورباندې د لاسي بمي برید یو حمله وسوه، په کم کې چې د مجید لانګو په نامه کس ووژل سو. د دې مجید لانګو یو کشر رور په همدې وخت کې پیدا سو او مور پلار یې د مشر زوی په یاد کې پر د نوي زوی باندې هم مجید نوم کېښود. دا نوی مجید چې کله ځوان سو نو BLA ته ولاړی او په کال 2011 کې په کوټه کې په یو عملیاتو کې ووژل سو. د BLA په وینا په همدې ورځ د دې ځانګړي ځواک اعلان وسو او نوم ورباندې د دې دواړو ورونو په یاد کې مجید بریګیډیر کېښودل سو. د مجید بریګیډیر اوله حمله په کال 2013 کې د بلوچستان په ډالبندین کې پر چینایي وګړو باندې وسوه. دا اوله حمله د BLA د هغه وخت مشر اسلم اچو زوی ریحان وکړه. له دې حملې سره سم مجید بریګیډیر په بلوچستان او د سند ایالت په کراچي ښار کې غټې حملې وکړې. د مثال په توګه په کراچي کې پر تجارتي مرکز پاکستان سټاک ایکسچینج، چینایي کونسلګرۍ، په ګوادر کې پر 15 ستوري هوټل او په پنجګور، لسبیلا او تربت سیمو کې پر پاکستانی چاونیو باندې حملې شامل دي. د مجید بریګیډیر ځواک له دې وجې څخه هم زیات خطرناک ګڼل کېږي چې له دوی سره د بلوڅ ځوانانو سره بلوڅي میرمنې هم حملې کوي. او شاوخوا 2 کاله وړاندې سمیه کلندراني هم چې د BLA د مشر اسلم اچو انګور او په کال 2013 کې اوله خودکشه حمله کوونکې ریحان کوژدنې سمیه کلندراني هم په تربت کې په یوه خودکشه حمله کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر دې مهاله 2 نورو بلوڅو میرمنو هم په کراچۍ او لسبیله کې خودکشي حملې ترسره کړي دي. د پاکستان حکومت همیش
تورونه پورې کړي چې دا بلوچ بېلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې له افغانستان څخه کنټرولېږي او د انډیا په مرسته دوی خپل کم جنګ چې دی هغه پر مخ وړي. خو په کال 2021 کې د طالبانو د راتګ سره سم د دې ډلو فعالیت ولې زیات شوی دی. کیسه داسې ده چې په کال 2020 کې د جولای په میاشت کې د بلوچ بېلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې لکه د ډاکټر الله نظر بلوچ لیبریشن فرنټ، د بشیر زیب BLA، د ګلزار امام بلوچ ریپبلیکن آرمي او د بختیار ډومکي بلوچ ریپبلیکن ګارډز سره یو ځای شوې او په ګډه باندې د عملیاتو پریکړه وکړه. په دې نوي اتحاد کې وروسته بیا د سیندیانو وسلواله ډله سیندو دیش هم شمولیت وکړ او د دې نوي اتحاد نوم براس وټاکل شو او دې ټولو ډلو له دې پس د پاکستان حکومت خلاف د جنګ کولو اعلان وکړ. د پاکستان او بلوچو ترمنځ دا مسلې شروع شوې څنګه دي؟ د پاکستان د جوړېدلو پر وخت په کال 1940 کې بلوچستان په 5 مختلفو حصو تقسیم و. یو پکې د بریټیش بلوچستان په نامه هغه سیمې وې کوم چې انګریز له افغانستان څخه لاندې کړې وې او دویم بیا د بلوچستانو خپل ځان ته حکومت یعنی ریاست کلات و او پاته درې سیمې لکه خاران، مکران او لسبیله. په دې سیمو کې د بلوچ کم مشران چې وو هغوی د قبیلو په شکل کې دا سیمې پر خپل ولکې لاندې کړې وې او په دې علاقو کې حکومت کوي. یعنې موږ داسې ویلی شئ دا هغه سیمې وې کوم چې د ریاست کلات څخه باغي شوې وې. د پاکستان د جوړېدو سره سم بریټیش بلوچستان د پاکستان برخه شو. ریاست کلات او پاته درو نورو سیمو د پاکستان سره د شاملېدو یا نه شاملېدلو لپاره د 3 میاشتو وخت واخیست. د 3 میاشتو له تېرېدلو سره سم خاران، مکران او لسبیله هم د پاکستان برخې شوې او اوس یوازې ریاست کلات په منځ کې پاتې شو او شاوخوا کوم سیمې چې هغه د پاکستان برخه ګرځېدلې وې. د هغه وخت د ریاست کلات مشر خان افکلات د خپلې سیمې د بلوچ سیاسي مشرانو سره مشوره وکړه او دوی په ګډه دا پرېکړه وکړه چې دوی به د پاکستان برخه نه ګرځي. خو په همدې وخت کې د انډیا په ریډیو کې یو اعلان خپور شو چې ریاست کلات غواړي چې له انډیا سره وصل شي او له دې لپاره د ریاست کلات مشر خان افکلات د انډیا ته یو لیک یا معاهده هم لیږلې ده. د دې اعلان سره سم پاکستان خپل پوځ کوټې ته ولېږی او پر ریاست کلات باندې د عملیاتو تیاری پیل کړه. خان افکلات د هندوستان ریډیو پر دې بیان باندې احتجاج وکړ او وروسته بیا د هندوستان د هغه وخت وزیر اعظم جواهرلال نهرو معافي هم واخیسته. خو پاکستانی پوځیان تیار وو تر څو کلات ته داخل سي. خان افکلات په خپل کتاب انصار بلوچستان کې لیکلي چې پر کلات باندې د پوځیانو د چړایي درولو لپاره دوی په تعزیله د خپلو ملګرو سره د مشورې بغیر له پاکستان سره معاهده لاسلیک کړه او کلات یې پر پاکستان کې شامل کړ. دا فیصله د خان افکلات کشر ورور پرنس عبدالکریم ونه منله او د پاکستان خلاف وسلوال بغاوت پیل کړ. دا اول وسلوال بغاوت زیات ونه چلېدی او شاوخوا 6 میاشتې پس پرنس عبدالکریم ونیول شو او بندي کړل شو. بیا وروسته په کال 1956 کې په بلوچستان کې هغه وخت شخړې رامنځته شوې کله چې د ولینس خلاف په ټول پاکستان کې یو سیاسي جدوجهد شروع و. شاوخوا 2 کاله پس یعنې په کال 1958 کې په بلوچستان کې حالات دومره زیات شو چې پاکستان یو وارې بیا بلوچستان ته خپل وسوال پوځ ولېږل او پوځي عملیات شروع کړو. د خان افکلات واکیلې ته شاوخوا 15,000 پاکستاني پوځیان داخل شو. د خان افکلات کورنیان په یوه کمره یا خونه کې بند کړل شول او د دوی مطابق د خان افکلات مطابق د 2 له کور څخه زیات شان پاکستاني پوځیانو غلا کړل. له دې عملیاتو وروسته پر پاکستاني حکومت د پاکستاني پوځ له کودتا وروسته په پاکستان کې ماشاءالله ولګېده. په دې وختونو کې زیاتره بلوچ سیاسي مشران پاکستانی پوځیانو یا هم نیول او یا هم له منځه وړل یعنی وژلې او ځینې بلوچستان بیا په غرونو کې د پوځیانو خلاف جنګېدل هم. په دې جنګیالیو کې د بلوچستانو د جنګیالیانو
د 90 کالو مشر نواب نوروز خان هم شامل و. د دې سپینګیري نواب کور پاکستاني فوجیانو بالکل له منځه وړی او بمبار کړی و. د کور د بمباري کېدو پس دی له خپلو زمنو سره په غرونو کې د پاکستاني فوج خلاف جنګېدی او پاکستاني فوجیانو ته خورا زیات تاوانونه رسول. پاکستاني فوجیانو له ده سره په وار مذاکرات کول خو ناکامه کېدل به. اخیر کار پاکستاني فوجیانو له ده سره پر قرآن شریف باندې لاس کېښود او دا یا قسم سره وخوړ چې له ده سره به مذاکرات کېږي او له ده سره به د عزت والا معامله کېږي او دی به معافېږي. خو کله چې دی له غرونو سره له خپلو جنګیالیو سره راکته سو پاکستاني فوجیانو سمدستي دی ونیوی او جیل ته یې یووړ. مقدمه ورباندې وچلېده او په عمر قید باندې یې سزا کړ. دا 90 کلن نواب نوروز خان په جیل کې ومړ او د ده د زمنو سره د ده اووه خپلوان په همېوه ورځ باندې پانسۍ کړل شول. ایوب خان په خپله ذاتي د بلوڅانو سخت خلاف و او په کال 1912 کې په کوټه کې په یوه تقریب کې ایوب خان بلوڅانو ته په اشارې سره وویل که چیرې دوی خپل فکر بدل نه کړي نو دوی به په راروان وخت کې بالکل په مکمله توګه له منځه یوړل شي. په دې وختونو کې د بلوڅانو سیاسي مشرانو لکه سردار عطاالله منګل، میر غوث بخش بیزندو، نواب اکبر بگټي او نواب خیربخش مري خورا اوږده جیلونه تېر کړل. په کال 1901 کې د ایوب خان ماشاءالله ختمه کړل شوه او یحیی خان دا سیاسي کمبندیان چې ول دا یې له جیلونو څخه آزاد کړل. 1 یونټ یې ختم کړ او د پاکستان اول عام انتخاباتو هلې ځلې شروع شوې او په بلوچستان کې د نه په نامه پارټۍ یا ګوند په کم کې چې د بلوڅانو سره سره پښتانه قومي مشران هم ول دې ګوند په بلوچستان کې خپل حکومت چې و هغه جوړ کړ او په بلوچستان کې کوم مستوال جنګ چې و هغه تر ډېره حده پورې ختم شو. د وزیر اعلی په توګه سردار عطاالله منګل وټاکل شو. په دې وخت کې د بلوڅانو بل مشر نواب اکبر بگټي د نیب حکومت خلاف لاړی او عطاالله منګل او میر غوث بخش بیزنجو یې له واک څخه د ذوالفقار علي بوټو په مرسته لرې کړ او تورونه یې پورې کړ چې دا بلوڅ سیاسي مشران وسلوالې ډلې را غونډوي تر څو په پاکستان څخه د ازادي یا د بېلتون غوښتنه مخته کېږدي. نواب اکبر بگټي په خپلو بیانونو کې پر دې بلوڅ سیاسي مشرانو باندې تورونه پورې کړ چې دوی د BLO په نامه یوه وسلواله ډله هم جوړه کړې او دوی د دې ډلې خپله خزانچې هم پاتې شوی دی. ذوالفقار علي بوټو، میر غوث بخش بیزنجو او عطاالله منګل له واکه لرې کړ او پر ځای یې نواب اکبر بگټي د بلوچستان ګورنر وټاکی. خو یو څه وخت لا نه و تېر شوی چې د ذوالفقار علي بوټو او نواب اکبر بگټي تر منځ سیاسي اختلافات تر دې حده ورسېدل چې نواب اکبر بگټي هم د بلوچستان د ګورنرشپ څخه استعفا ورکړه. په دې وخت کې بوټو راولاړ شو او د بلوچستان ګورنر یې خان افقلات وټاکی او په بلوچستان کې پوځي عملیات هم دغسې جاري وساتل شو او په کال 1904 کې پاکستاني فوجیانو د ایراني ځواکونو په مرسته پر بلوچانو باندې خورا غټ پوځي عملیات وکړ. په کم کې چې شاوخوا 3000 څخه زیات کم بلوچان شول ووژل شول او تر 1000 نور بلوچ وسلوال بیا پاکستاني فوجیانو ته تسلیم شول. په کال 1907 کې په پاکستان کې یوه بیا پوځي کودتا وشوه او د پاکستان واک او اختیار جنرال ضیاء الحق په خپل لاس کې واخیست. جنرال ضیاء الحق په بلوچستان کې روان پوځي عملیات ودرول او کم سیاسي بندیان شول هغه یې ټول خوشي کړ. په دې وخت کې د بلوڅانو مشر خیربخش مري د افغانستان و مرکز کابل ته کډه شو او سردار عطاالله منګل بیا و لندن ته ولاړی او خودساخته جلا وطني اختیار کړه. اوس په میدان یوازې نواب اکبر بگټي پاته و که څه هم د مخکې د نیب خلاف تللی و خو اوس بلوڅ قامي ناره د دو په لاس کې وه او ده هم د بلوڅانو د حقوقو لپاره غږ پورته کول شروع کړل. له دې پس د پاکستان په سیاست کې که څه هم کته پورته بدلونونه راتلل خو په بلوچستان کې کم پوځي عملیات یا وسلواله ډله نه وه فعاله تر څو په کال 1999 کې
د جنرال پرویز مشرف د کودتا سره سم په بلوچستان کې د سوی پر ګیس باندې یو وارې بیا شخړه تازه شوله. د پاکستان حکومت له سوی څخه د ګیس د راوتلو په مد کې د هغه ځای و مشرانو ته په خاصه توګه نواب اکبر بگټي ته په زیات تعداد روپۍ ورکولې، خو د جنرال پرویز مشرف د راتګ سره سم نواب اکبر بگټي د دې پیسو د زیاتولو غوښتنه وکړله او جنرال پرویز مشرف دا غوښتنه بالکل له سره رد کړله او دا رقم د نواب اکبر بگټي او جنرال پرویز مشرف ترمنځ اختلافات ورځ تر بلې په زیاتېدو شو، تر څو په کال 2015 کې د سوی په هسپتال کې پر ډاکټرې شازیه مري باندې د یو پاکستاني پوځ کیپټن له لورې جنسي زیادتي وسوه. د دې کیس اول مقدمه نقش کول وروسته بیا انصاف نه کول د دې لامل شو چې په سوی او شاوخوا سیمو کې پر سوی ګیس کوم پایپونه چې دي پر هغوی باندې د بلوچ وسوالو ډلو غټ بریدونه شروع کړل شول او د پاکستان پنجاب او سند کوم ګیس و هغه بالکل په ټپه ودرېدی، تر څو د هغه وخت د پاکستان پوځ او د ملک مشر جنرال پرویز مشرف و نواب اکبر بگټي ته اختیار ورکړ او و سیمې ته یې ټانګونه، هلیکوپټره او شاوخوا 4.5 پاکستاني پوځیان ولېږل او د جنرال یحیی خان په رقم بلوچستانو ته یې اختیار ورکړ که چیرې دوی دا کم وسلوال جنگ چې دی هغه ونه دروي نو دوی به بالکل له منځه یوسي او په مکمله توګه به یې له دې سیمې څخه بلوچستان ختم کړي. نو له همدې څخه د بلوچستانو او د پاکستاني فوجیانو ترمنځ یوه بیا نښته رامنځته شوه او په غټ شمېر دلته کوم جنګ شو هغه پیل شو. نواب اکبر بگټي لاړی و غرونو ته وختئ او پر 26 اګست د بلوچستان په کولو غرونو کې د نواب اکبر بگټي پر ځای باندې پاکستاني فوجیانو عملیات وکړ او هغه یې وواژه. د بلوچستانو د دې سیاسي مشر نواب اکبر بگټي مړی په سرکاري توګه په داسې حال کې ښخ کړل شوی چې د دوه تابوت ته د یوه پر ځای 2 کلفونه ورلېږلي وو او د نواب اکبر بگټي د خپلوانو په شمول به هیڅ چاته هم اجازه نه وه چې په دې جنازه کې ګډون وکړي. د نواب اکبر بگټي د مرګ سره سم په بلوچستان کې بلوچ وسلوال ډلې یا بلوچ وسلوال فعالیت خورا زیات شو او تر دې مهاله یعنی تر کال 2024 تر اخره پورې لا هم دغسې دوام کوي او ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دا وه د نن کیسه. له موږ سره په کمنټ سیکشن کې خپله رای ضرور شامله کړئ تر څو موږ دا کار تر تاسو پورې په نور ښه ډول در